أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بشوف درود شريف واسط اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا وأولانا محمد وآله وصحبه أجمعين په اجازت د صدر جلسه او نور علماء کرام چې په سټیج باندې تشریف فرما دي مختصرا یو څه خبرې ستاسو حضور ته عرض کول غواړم. معززو د قرآن عظیم الشان تلاوت زموږ او ستاسو دین اسلام کې ډېر لوی سعادت ده او په عباداتو کې یو لوی عبادت شمارل کیږي. دا عبادت د قرآن عظیم الشان د تلاوت هغه وخت عبادت کېدلی شي چې موږ او تاسو د قرآن عظیم الشان د حقوقو مراعات وکړو. د قرآن عظیم الشان د حقوقو مراعات په موږ او تاسو کې چې کله راسي بیا موږ او تاسو د قرآن کریم د تلاوت نه خوند اخلو، د هغې نه لطف اخلو، مزه اخلو. علماء کرام فرمایي چې د قرآن عظیم الشان حقوق درې قسمه دي. یو حق ظاهري ده، دویم حق باطنی ده، دریم حق عملی ده. د قرآن کریم حق ظاهري دا دی چې د قرآن کریم الفاظ په صحیح معنا باندې ویل، الفاظ په صحیح معنا ادا کول، هر حرف د خپل مخرج څخه رایستل، د خپل صفاتو سره ادا کول، دیتا حق ظاهری وی. ځکه که یو انسان د قرآن عظیم الشان وینا کوي خو مخارج برابر نه وي، حروف برابر نه وي، دا د قرآن عظیم الشان توهین دی او په دې باندې اجر او ثواب بالکل نه ورته میلاوي شي. بلکې که یو انسان لحن جلیو کې پر مانځه کې د دې انسان مز فاسد دی او خراب دی. دویم ته حق باطنی وایي. حق باطنی دا دی چې د الفاظو د صحت سره د دې چې ته د قرآن کریم الفاظ صحیح وایي، سره د دې چې هر حرف د خپل مخرج څخه باسي، سره د دې چې الفاظ په بهترینو صفاتو سره ادا کړي، داغه سره د قرآن عظیم الشان په مفاهیم باندې هم پوهیږي، د قرآن عظیم الشان په مفهوم باندې ستاسو سره خلاصيږي چې دغه آیت کریمه زوایم د دې آیت کریمه مقصد سره دغه سورۃ ز تلاوت کوم د دې سورۃ مقصد سره د قرآن عظیم الشان وینا الله رب العالمین مشتوایڅ قرآن عظیم الشان زموږ څخه څه غواړي، زموږ څخه قرآن عظیم الشان څه مطالبه لري، زموږ څخه قرآن عظیم الشان څه درخواست لري، تب دا فهمه. دریم ته حق عملی وایي. حق عملی د قرآن کریم دا ده چې تبا د الفاظو د صحت سره د قرآن کریم په مفاهیمو د پوهنې سره تا په قرآن کریم باندې عمل کوي. قرآن کریم په انفرادي او اجتماعي طور په ځان باندې عملي کوي. ځکه قرآن کریم د انسانانو د انفرادي زندگی او د اجتماعي زندگی لپاره یو مشعل راه دی. د قرآن عظیم الشان تلاوت کول، په قرآن باندې عمل کول، دا د انسان لپاره لوی دستور العمل ده. معززو چې کله د قرآن عظیم الشان د غدرې حقوق مجتاسو ادا کړه، حق ظاهری محمد اکی، حق باطنی محمد اکی، حق عملی محمد اکی، بیا مجتاسو د قرآن کریم په خود باندې پوهیږو د قرآن عظیم الشان هغه وینا په مطابق د حدیث شریفه کې چې د الله پیغمبر فرمایي چې د یو آیت په مقابل کې الله رب العالمین لس نیکی درکې، دا هغه ټیم درکې چې ستا کې د غدرې حقوق موجود وي. حق باطنی هم تلره قرآن کریم په صحیح معنا تلاوت کې،
او حق ظاهری باطنی هم لري د قران کریم په مفهومات باندې پوهیږ د قران کریم په مفهوم باندې هم هر څوک نه پوهیږي دلته یو نوې فتنه د جاوید غامدی په نوم باندې یا د منیر شاکر په نوم باندې یا نور داسې کفره فسقه فجره دي د قران عظیم شان تفسیرونه د قران کریم ترجمه د قران کریم مفهومونه خپل په ذهن خپل په سینا او خپل د رائے موافق څه ګډوډي څه زیاتې او څه کمی خلکو ته بیانې او قران ورته شي چې دا قران دی قران کریم مفاهیم کته ځان پوي اول غواړي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیث څخه وته ځان پوي او د صحابه کرامو په تعلیماتو وته ځان پوي د تابعینو په تعلیماتو په پوي د مذهب په پوښ باندې ته ځان پوي ولای سي تدا کبارو د تبع تابعینو د مفسرینو د مجتهدینو د مورخینو د محدثینو په هغه مفاهیم چې لیکل شوی دي ته په هغه مفاهیمو کولای شي د قران کریم ادراک وکې د قران عظیم شان درک وکې قران عظیم شان وفهموي او عملی طور هم ته د قران کریم تابعدار به په عمل کې به راولې د عمل راوستل مطلب دا نه ده چې صرف بتزان پابندې په قران کریم باندې ته صرف ځان مزین کوي شسته کوي د قران په تعلیمات باندې بلکې د قران عظیم شان عملی کول دې ته وایي چې ته بل مسلمان ته هم هدایت لار وروشه بل مسلمان ته هم نیک لار وروشه بل مسلمان هم د هدایت ولاري تراولي دیتا عملی قران وایي معززو قران کریم ډېر لوی کتاب دی قران عظیم شان داس یو کتاب دی چې تر هغه وخت چې پیدا شوی را نازل شوی بیا تر آخرت پورې د قران کریم سره څوک ځان ټکراوي نسی د قران عظیم شان د الفاظ مقابله څوک نسوي کولای د قران عظیم شان د الفاظ تحریف نسی کولای قران کریم په الفاظ بدلوي را بدلوي نسی